ښاري موږک او کلیوال موږک. یو وخت یو ښار کې کوچنی موږک ژوند کاوه. هغه یوه ورځ د یو کلیوال موږک تصویر ولیده. هغه پرېکړه وکړه چې د هغه خواته ورشي او حیران یې کړي. دا ځای څه بد ډول بوی کوي. دا د حیواناتو د ګن فارم بوی کوي. زه به خپل ملګری ژر پیدا کړم. سلام، زما ګران ملګریا. تاسو څنګه یاست؟ زه ښه یم. فکر مې کاوه چې تاسو به حیران کړم. څه حیرانتیا؟ ستړی مه شې زما ګران ملګریا. زه ډېر خوښ یم چې ته له ښاره یوازې زما لیدو ته راغلی. دغه ملګرو د څه وخت لپاره خبرې شروع کړې. تاسو رښتیا هم ډېر اوږد سفر درلود. ته به ډېر ستړی یې. مخ او لاس پرېمینځه. زه به لاړ شم تا ته یو څه تیار کړم چې ویې خورې. کلیوال موږک فارم ته لاړ او ښاري موږک په اوبو مخ او لاس ومینځل. هر څه سم دی. ځه چې لاړ شو او تازه شینګیا راورېبو. په ورته وخت کې ښاري موږک ټولې اوبه په مخ او لاس مینځلو خلاصې کړې. دلته ډېرې لږې اوبه دي. زموږ ښار کې ډېرې زیاتې اوبه دي. ښاري موږک ډېر په غوسه او خفه شو. راځه چې د باندې وخورو. ما هر څه چمتو کړي درته ګرانه. کلیوال موږک خواږه کچالو، چغندر، شلغم او تازه شیدې چمتو کړي وې. ولې په څوکۍ نه کښېنې؟ کلیوال موږک د ښاري موږک ښه خدمت وکړ. دا لا څنګه خواړه دي چې تاسو یې دلته خورئ؟ ډېر خراب او بې نمکه خواړه دي، پوه شوې؟ کلیوال موږک هڅه وکړه چې ښاري موږک ته قناعت ورکړي، خو هغه بریالی نه شو. تر خوراک وروسته کلیوال موږک پرېکړه وکړه چې هغه ته خپل فارم وښیي. هوا څومره تازه ده. زه د هر ګل خوشبويي احساسوم. دا شین بوټي دې څه شي دي؟ هغه خو د مټر بوټي دي ګرانه. وروسته هغوی د لندو توکو تر څنګ تېرېدل. دا ډېر بد بوی دی. زموږ ښار ډېر پاک دی. جالبه ده ملګریا، زه ستاسو دا ژوند نه خوښوم. دا ډول خوراک چې له حشراتو پاک نه دي ټول ناولي دي. ته زموږ ښار ته راشه. دا هر څه به دې هیر شي. بښنه غواړم ملګریا، دلته هیڅ شی غلط نه دی. ټول شیان تازه دي ګرانه. زه غواړم چې ته زموږ ښار ته د څو ورځو لپاره راشې چې زموږ د ژوند طریقه درته وښیم. زه به درته پنیر، مکروني، چارمغ او نور خوراک درکړم. دا ډېره ښه خبره ده. زه ډاډه یم چې ته به ډېر خوشحاله شې. دواړو موږکانو د کالیو راټولول پیل کړل. اوس نو وخت دی چې باید لاړ شم. ډېره مننه. زه هیله لرم چې ته ښه وخت ولرې. ښار کې به سره وګورو. موږکانو یو بل ته غاړه ورکړه او خدای پامانه یې وکړه. څو ورځې وروسته کلیوال موږک خپل کالي او غوټې تیارې کړې چې ښار ته لاړ شي. څومره لوړې ماڼۍ دي، ښکلې موټرونه او څومره ښایسته خوراکونه به وي زما لپاره. زه د ښار سره ډېره مینه لرم. څومره شور ماشور دی. بالاخره هغه د ښاري موږک کور پیدا کړ. ستړی مه شې، ستړی مه شې زما ګران ملګریا. په خیر راغلی زما کور ته. ښاري موږک له ځان سره کلیوال موږک کور ته داخل کړ. دوی څو موده سره خبرې وکړې. آشپزانو په میز خوراک تنظیم کړ. کله چې بوی احساس کړ نو ویې ویل،
راځه چې ځو ملګریا ډوډۍ وخورو ډوډۍ تیاره ده کلیوال موږک ډیر زیات هیجاني شو دا ټول خوراکو سره ځان لپاره واخله ملګریا دا پنیر شیدې مکروني ډوډۍ ممپلی کیک او میوه ده مننه زه ستا د ژوند له طریقې متاثر شوم زه غواړم له تا سره دلته پاتې شم کله چې موږکانو په خوراک شروع کړه نو آشپزه بیرته راغله آشپز یې له ځان سره لښته راوړه تر څو موږکان وشړي زغلی له دې ځایه کثیفه او ګنده مخلوقه راځه منډه که چې پټ شو منډه که ښاري موږک ډیر وشرمېده مه ډارېږه ملګریا هغه چې بیرته لاړه شي موږ به یې وخورو دوی پریکړه وکړه چې له دې ځایه بهر شي خو په میز هیڅ شی پاتې نه و راځه زه درته داسې ځای وښیم چې هر څه پکې وي څه دا څه دی دا تر ټولو مشهوره هوټل دی موږکانو هغه پیشو ولیده چې دوی په لور په چټکۍ راخوشې شوه هله منډه که چې پټ شو منډه که او دا څه و زړه مې ډېر زیات رزیږي یوه غټه چاغه پیشو وه هغه اوس ځي هیله کوم یوه شیبه غلی شه د پیشو له تګ څخه وروسته دوی یو ځل بیا مغازې ته ننوتل کلیوال موږک عجیب کتل دا څه شی دی پام دې وي دا د موږکانو تلکه ده د موږکانو تلکه څه ته وایي ښه نو زه نه پوهېږم چې تا ته یې څنګه تشریح کړم خو له هغې شیبې نه چې تا کوشش وکړه پنیر پسې لاړ شې ته بند پاتې کېږې او بیرته نشې راتلی زه فکر کوم د زړه حمله را باندې راغله رښتیا هم دا زما لپاره ښه نه ده سمه ده خو اوس د یاده ونوځي چې ځان ته متوجه اوسې سمه ده ما هلته په کافي اندازه منډې وهلې دي خیزونه مې ووهل خو هیڅ د ډار احساس نه کوم نه پوهېږم نو دلته د څه لپاره زه راغلی یم مګر ما پریکړه کړې چې زه بیرته خپل کور ته لاړ شم هغه ډېر سوله ییز ځای دی زه د دې هر څه لپاره ډېره بخښنه غواړم زه ځم تر څو همیشه په آزاد ډول خپل باغ کې تازه میوې وخورم ډوډۍ وخورم دا غوره ده چې ساده ژوند وکړم خو په آرامه فضا کې ډېر ښه دی بالاخره کلیوال موږک بیرته خپل کور ته ستون شو او هلته یې آرامه او استراحتي ژوند اختیار کړ